بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الثاني میاشتې 23 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د مرغوم میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات له زلزله‌پولو سره د مرستې کمیسیون مسؤلانو د دغه ولایت په رباطسنګۍ ولسوالۍ کې زیانمنو ته د 110 کورونو جوړولو خبر. د هرات ښاروالۍ له لوري د هرات لوی جامع جومات شمالي خواته د یو شمېر پروژو پرانیسته. او د هرات مجاهد ځواکونو له لوري 3 تنه د موبایل د غلا په تور نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د هرات له زلزله‌پولو سره د مرستې کمیسیون مسؤلان د دغه ولایت د رباطسنګۍ ولسوالۍ په 2 کلیو کې زیانمن سویو ته د 110 د استوګنې کورونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغو مسؤلانو په وینا هر کور 2 خونې او یو دهلیز لري چې د اسلامي امارت له بودیجې څخه د یوې نوې میاشتې په موده کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوي دي. د رباطسنګۍ ولسوالۍ د احمد آباد کلي یو شمېر اوسیدونکي خوښ دي چې اسلامي امارت د دغو کورونو د جوړولو ترڅنګ د امنیت د تامین لپاره شپه او ورځ کار کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د رباطسنګۍ ولسوالۍ په احمد آباد کلي کې د استوګنې کورونه چې په دې وروستیو کې بشپړ سوي دي. د زلزله‌پولو د کمیسیون د مسؤلانو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د رباطسنګۍ ولسوالۍ په درین کلي کې د 50 کورونو او د بغورچار په کلي کې د 80 نورو کورونو د جوړولو کار بشپړ او زلزله‌پولو ته وسپارل سو. 50 کورونه دي، همداسې بل کلی داسې د همدې حاجي صاحب په سرپرستي کې هغه جوړېدو، هغه هم 50 کورونه دي او دا ټول د ولسوالۍ د رباطسنګي مربوط دي. نو انشاءالله دغسې نور هم زیات کورونه دي چې هغه د خلکو ته وسپارل شي. باید یادونه کوم چې ټوټل 3680 کورونه جوړ شوي دي او دا تقریبا په دې کې 80% اوس پای تکمیل ته رسیدل دي او دا به ټول سپارل کیږي. زیربنای خانه ها به حدود 40 متر هست و به زمین حدود 15000 متر بنا شده در همین قریه احمد آباد و در واقع قدم اول به خاطر بحث سرعت کار و وضعیت مردم قرار به این بود که اینا سقفار چوب بگیریم که باز بعدا با مشوره کمیسیون و همکاری مردم منطقه یک برنامه دیگر ترتیب کردیم به صورت قطی و پروفیل و فام و شیروانی اینا رو انجام دادیم که هم سبکتر هم مقایم، اگر چنانچه خدای نخواسته زلزله باشه اینا خیلی بهتر از بحث چوب به خاطر بحث خوروی که پاک هسته. دغه مسؤلان دا هم وایي چې اوس مهال د دغه ولایت په څه باندې 100 کلیو کې د زلزله‌پولو لپاره د څه باندې 3000 د استوګنې د کورونو د جوړولو کار روان دی. ورکړي هغه د یو میاشتې او د یو نیم میاشتې په منځ کې موږ ورکړي وو. اوس اکثره د خپل وعدې مطابق هغه جوړ شوي دي، هغه خلکو موږ ته سپارل دي او موږ ډیری کلي د خلکو ته سپارل دي تر څو هغه بودوباش کې وکړي او بعضې کلي چې ډېر معمولي کارونه پاتې دي هغه انشاءالله په آینده کې د خلکو ته سپارو. ټول تقریبا 2 کلي دي چې هغه جوړیږي او بیا به د خلکو ته سپارل کیږي او د خلکو اساسي مشکل به ورباندې حل کیږي. هزینه تقریبا هر بلاک 5 لک افغانی ما ساختن قرارداد کردیم که هزینه داره. یک اتاق 3x5، 2 تا اتاق 3x5 داره، یک اتاق 3x4 داره، یک دانه حمام، یک دانه آشپزخانه به اینجا در نظر گرفته شده و خیلی سنگکاری اساس که انشالله بر اساس چی که اونا چی کردن انشالله بلکه تا 7 درجه رشته زلزله را انشالله مقاومت داشته باشه انشالله. شکر این نعمت اینه که ما در این خانه‌هایی که برای ما عطا شده و این به این پول نظام و به این پول ملت که زحمت ها کشیده شده، مردم را جا دیدند، از راههای دور و نزدیک پول جمع کردند و برای این ملت ضعیف خانه ساختند.
په ورته وخت کې د دې ولایت د رباطسنګي ولسوالۍ د احمد آباد کلي یو شمېر اوسیدونکو د زلزله ځپلو سره د مرستې په برخه کې د اسلامي امارت د الوځلو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دوی د کورونو ستونزې هوارې سوي دي. بسیار تشکر می‌کنم از امارت اسلامی که ما اینا درست کرده. اقلا یک سرطانای ما شده. حدوداً ما 50 فامیل در این قریه زندگی میکردیم که توسط زلزله خونه ها ما مسکن جا ما همه ویران شده و ما در بیرون سرهای مدت زلزله یا 2 ماه پشت سر گذاشتیم یا بیشتر به بیرون داخل خیمه زندگی میکنیم و فعلا هم که ما این خونه ها را با ما ساخته 50 خونه با ما ساخته. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په ځینو کلیو کې د استوګنې کورونه ګټه اخیستنې ته سپارل سوي وو. د هرات ښاروال او مالپلاوي له لوري د هرات لوی جامع جماعت شمالي واټ کې د هرات ښاروالۍ ریاست یو 4 ملکیتونو د رغولو پروژې چارې افتتاح او پیل سوې. د هرات ښاروالۍ د 2 ناحیې اړوند د هرات لوی جامع جماعت شمالي واټ کې د دغه ریاست د یو 4 ملکیتونو د رغولو پروژې کار د هرات ښاروالۍ ذخیروي بودیجې څخه د 8.8 میلیونو افغانیو په لګښت د هرات ښاروال الحاج ملا عبدالرازق راشد، د ښاري حکومت ولی رئیس استاد محمد جاوید مایار، حقوقي سلاکار محمد اکبر شیرزاد، د څارنې او ارزونې امیر او د دغې ادارې د اړوند برخو ځینې مسؤلانو په شتون کې د کاشانه وداني شرکت له لوري افتتاح او چارې پیل سوې. د ویلو دا ټاکل سوی د یاد پروژې کار د 18 تقویمي ورځو په ترڅ کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې هم په 3 پوړو کې د هرات ښاروالۍ 4 2 ملکیتونو د رغولو پروژې چارې د هرات ښاروالۍ ذخیروي بودیجې څخه د 15 میلیونو افغانیو په لګښت پیل سوي او چارې د قراردادي شرکت له لوري په چټکۍ سره روانې دي. د استاد فیروز هروي د علمي او څیړنیزو اثارو د پرانستې په موخه یو کنفرانس په هرات ولایت کې د سیمه مسؤلانو، پوهانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په شتون کې د هرات په ښار کې پرانستل سو. نور حال په راپور کې. په هرات ولایت کې د استاد فیروز هروي د علمي او څیړنیزو اثارو د پرانستلو په موخه فرهنګي کنفرانس جوړ سو چې په کې سیمه ییزو چارواکو، پوهانو، لیکوالانو او پوهانو برخه اخیستې وه. این کتاب هایی را که من نوشته کردم از دیروز و امروز نیست، از سالها قبل نوشته کردم، یعنی نوشته از اینو در حدود 45 سال یا 46 سال از عمرم در بر گرفت و قبلا هم اینها موجود بود ولی کسایی نبود که از اینها تقدیر کنه. امروز از امارت اسلامی متشکرم که کسانی به نمایندگی از اونها یا خود از اونها هستند، از جمله شیخ الحدیث برادر بزرگوارم و ولی صاحب محترم، رئیس صاحب پانتون، معاون صاحب پانتون و دیگر برادرایی که ما در این زمین همکاری داشتن، از قلب و از دل اظهار تشکر و سپاس میکنم. خداوند به شما و به همه اینو خیر بده. خداوند متعال امنیت و راحتی که نصیب ما کرده زیادتر بگردانه. خو د هرات ولایت سیمهیز مسؤلان دغه اثارو ته ارزش ورکوي او وایي چې اسلامي امارت د لیکوالانو ملاتړ کوي. من نمیفهمم که با کدام لهجه و کدام زبان و کدام الفاظ نهایت مسرت و خوشحالی خود را از حضور در محفلی که از آثار بسیار زیاد و گرانبها و گرانسنگ دانشمند معاصر محترم دکتر فیروز هروی رونمایی میشه، همان خوشحالی قلبی خود را اظهار کنم. صرفاً با وجود همین طور شخصیت در هرات علمی، در هرات متمدن و در هرات با فرهنگ بر خود میبالم. برای ما افتخار است. یو شمېر استادان او پوهان د فیروز هروي لیکنې په اوسني عصر کې ګټورې بولي او د هغه علمي لاسته راوړنې د پام وړ بولي. فیروز هروی در حقیقت فخر رضی هرات است در عصر حاضر و جزو افتخارات ملی و دینی ما هست و ما به او افتخار میکنیم و الله متعال عمر طولانی به اونا بده و بتونن دیگه هم تا جایی که امکان داشته باشه بنویسن و قلم فرسایی کنن و ما بتونیم از
خرمن علم از اونا خوشچینی کنیم و استفاده کنیم. د یادونې وړ ده چې دغه لیکوال د قرآن کریم 4 تفسیرونه لیکلي او دغه راز یې په نورو برخو کې لکه حدیث، فقه او اصول فقه کې لسګونه کتابونه لیکلي دي. د هرات ولایت د ترافیکو پولیسو د موټر چلولو لایسنس لپاره له غوښتونکو څخه عملي ازموینه اخیستې. د 230 تنو په شمیر سره چې د مخه په روزنیز ټولګیو کې شامل شوي وو، د سړک ترافیک اصول او مقررات د ټولګي له ټاکلې مودې وروسته او د نظري ازموینې اخیستلو په تېرېدو سره په عملي ازموینه کې شامل شول. له دغې ټولۍ څخه 152 تنه د ترافیکو پولیسو د هیات استازي پوښتونکي په عملي ازموینه کې بریالي شول. د هرات ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا 3 تنه د موبایلونو د غلا په تړاو ونیول شول. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ د لومړي امنیتي حوزې منصوبینو د یو کشفي عملیاتو په بهیر کې د دغه حوزې له اړوند سیمو څخه 3 تنه د 4 موبایلونو د غلا په تور ونیول. له دغو کسانو څخه 4 غلا شوي موبایلونه ترلاسه شوي او اوس د اسلامي امارت د ځواکونو تر څارنې لاندې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم زموږ د همکار محمد نایب حبیبي په غږ کې د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار د ورشت اټکل الوره درجه 9.4، غوریان اوریاز الوره درجه 9.3، کروخ د ورشت اټکل الوره درجه 5.-1 او پښتون زرغون د ورشت اټکل الوره درجه 9.2. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات له زلزله‌پولو سره د مرستې کمیسیون مسؤلانو د دغه ولایت په رباطسنګۍ ولسوالۍ کې زیانمنو ته د 110 کورونو جوړولو خبر. د هرات ښاروالۍ له لوري د هرات لوی جامع جومات شمالي خواته د یو شمیر پروژو پرانیسته. او د هرات مجاهد ځواکونو له لوري 3 تنه د موبایل د غلا په تور نیول کېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لیدلو ته سپارم.